د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د بمونو مور د کابل حکومت د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ننګرهار کې د بمونو د مور غورځولو ګڼ شمېر تاوانونه زیږولي دي چې امریکا یې باید پور او تاوان ادا کړي. پاکستان د پنجاب صوبه کې یو عدالت د مذهب سپکاوي په تور کې جنید حفیظ نومي یو تن ته د مرګ یا پانسۍ سزا ورولې ده. جوزجان د راپورونو له مخې طالبانو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د انتن په نوم یو پوځي مرکز نږدې 300 دولتي عسکر سرتیري خلابند کړي دي. بدخشان تیره ورځ مازدیګر د افغانستان، پاکستان او هند یو شمېر سیمې د یوې نسبي قوي زلزلې له امله ولړزېدې، خو تر اوسه یوازې په بدخشان کې د یو شمېر کورونو د زیانمن کېدو خبرونه ترلاسه شوي دي. لوګر ولایت کې د ځینو ښوونځیو پر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعا په اړه اروپایي پارلمان له افغان حکومت څخه د هر اړخیزو او شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. اروپایي پارلمان د هغه راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ګواکې په لوګر ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو له جنسي پلوه ځورول شوي دي. کمیسیون افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي که تخنیکي ستونزه نه وه، نن شپه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. بلخوا د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر ټولې هغې تخنیکي چارې بشپړې شوي چې د پایلو اعلان ورته اړتیا لري. لښکرګاه له تیرو 10 ورځو راهیسې د هلمند پر مرکز لښکرګاه او کندهار ښارونو کې د کجکي بند برېښنا پرې شوې ده. د هلمند د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د کجکي بند پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې استخباراتي ادارې ویلي په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو یو وسلوال ډزې کړي دي چې په پایله کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور سخت ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې پیښه د دې ادارې مرکز ته څیرمه په داسې مهال شوې چې روسیې د امنیتي خدماتو ورځې په ویاړ مراسم لمانځل کېدل. طالبانو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او وایي چې بین الافغاني مذاکرات به د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو له تړون وروسته پیلیږي او ټول افغان لوري د سیاستوال به پکې ګډون او برخوال وي. د بلجیم له محبس څخه 15 تنه بندیان تښتېدلي دي. ویل کېږي چې په دوی کې سخت مجرمین هم پکې شامل دي. د دې بندیانو د بیرته نیولو لپاره د پولیسو لخوا ستر عملیات روان دي. ملي امنیت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې له تیرو 6 میاشتو راهیسې 270 بهرني او 162 کورنۍ داعش وسلوال نیول شوي دي. بل پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ټاکنو کمیسیون څخه تازه وغوښتل چې له ځنډ پرته دې پایلې اعلان کړي. زعفران په بلجیم کې د ITQI په نوم انسټیټیوټ د ښه کیفیت له مخې د افغانستان زعفرانو ته د نړۍ په کچه لومړی مقام ورکړی دی. دغه انسټیټیوټ چې د غذایي موادو د کیفیت په برخه کې فعالیت کوي، د دوهم کال لپاره د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو ښه زعفران بللی دي. کوالالمپور سعودي عربستان هغه راپورونه رد کړي چې د مالیزیا په کوربتوب د اسلامي هیوادونو په غونډه کې پاکستان له ګډونه منع کړی دی. تېره ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته وویل. سعودي چارواکي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د مالیزیا په ناسته کې ګډونونه کړي. غزني راپورونو له مخې د ننګرهار او خوست څخه وروسته په غزني ولایت کې هم د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګېدلی دی. د غزني ولایت د رسنیو دفتر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د کلدارو د مخنیوي په موخه د پوهاوی پروګرامونه ترسره شوي دي. واشنګټن اسپر پرون په واشنګټن کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې ماموریت لرو، تر هغې چې دا ډاډ ترلاسه نه کړو چې افغانستان به د تروریستانو او خوندي ځای نه بدلیږي، نو خپل ماموریت ته به دوام ورکوو او ځواکونه به مو همالته پاتې وي. هند په ګڼو ښارونو کې لا هم د مسلمانانو لخوا د حکومت د نوي قانون پر ضد لاریونونه روان دي او تر دې مهاله د 10 کسانو د وژل کېدو او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي د هیواد په 250 نقطو کې په هممهاله توګه زر لاریونونه روان دي چې لا یې هم بشپړ کنټرول ناشونی برېښي.
د فوربس مجلې د راپور له مخې اته کلن ماشوم کاجي په نړیواله کچه سږ کال په یوټیوب کې تر ټولو زیاتې پیسې ګټلې دي. د کاجي اصلي نوم راین ګیان دی او له تیرو څو کلونو راهیسې پر یوټیوب باندې د ماشومانو د ساتیرۍ توکو ویډیوګانې خپروي. نوموړي سږ کال 26 میلیونه ډالر عاید درلود. ننګرهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د لومړي ځل لپاره د فری فایټ یا آزاد سیالۍ یو اکاډمي پرانیستل شوه. د فری فایټ لوبو د اکاډمۍ مشر ګران آغا کمول وایي پر دغه اکاډمۍ 1 میلیون افغانۍ لګښت کړی چې په دغه اکاډمۍ کې به د ځوانانو د روزنې ترڅنګ د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د فری فایټ لوبغاړي به پکې سیالۍ هم ترسره کوي. درنو لیدونکو کې چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډ خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو